مونږ باندې کار وکړو. دلته موږ یو څه بیلګې راخیستې. لومړۍ پوښتنې ته راځو. دغه 2D فریم کې موږ غواړو چې مومنټونه پیدا کړو. وایه هر شی دلته موږ ته راکړل سوی دی. راځو اوس دې کې مومنټ ډیاګرام ګورو. ایټپس پروګرام ته راځو، فایل مینو ته راځو، نیو ماډل. نیو ماډل ته چې کله راغلو نو راخلو. نو په ایکس ډایرکشن باندې موږ سره څو لاینونه وو؟ 2 لاین. دا راته وایه ښه حکمت صاحب 2. او نمبر لاین ان ایکس واي ډایرکشن. دلته اوس که یو ورکړې 2 هر څومره ډېر ورکړې موږ د یو فریم سره هغه 2D فریم سره کار ده. که دلته هر څومره ډېر ورکړې موږ یو ورکوو. سمه ده؟ ښه یو. او سپیسینګ ان ایکس ډایرکشن دلته به یونټ موږ په څه شی باندې راواخلو؟ متر باندې به راواخلو. کیلو نیوټن متر دی که نه؟ کیلو نیوټن متر. دلته څه خبره نه ده. دلته مخکې له مخکې نه موږ دا یونټ دلته هم بدلولی سو په دغه ځای کې چې بدل یې کړو. بیا به دا یونټ موږ سره هلته راځي. دا یونټ څه دی؟ دا بیا به دلته راځي. خو هر چیرې چې موږ واوسو هلته هم بدلولی سو یونټ. څه توپیر نه کوي. کیلو نیوټن متر راخلو. سپیسینګ ان ایکس ډایرکشن څو ده؟ په ایکس ډایرکشن باندې 8 دی. 3 شپږ 8 د خو هغه دی. به بیا وروسته ګورو څومره دی. څو راځي؟ 9 متره. په سپیسینګ ان واي ډایرکشن دا موږ که هر څومره ډېر ولیکم هېڅ معنا نه لري، ځکه په نمبر لاین ان ایکس ډایرکشن باندې موږ یو ورکړی دی. دې کې موږ ګوتې نه وایو. که هر څومره ډېر ورته ولیکم کوم بدلون نه راځي. څو پوړه دی موږ سره؟ دلته اوس راځو د پوړ شمېر ورکوو. یو پوړ دی موږ سره دغه فریم. ټیپیکل سټوري هایټ دویم موږ سره نشته. دویم پوړ یوازې نه پوړ دی، خو لاندې ورکوو موږ د دې لوړوالی. بټم سټوري هایټ څو دی؟ 5 متره. 2.5 ښه سمه ده. 5 متره. ګریډ اونلی. دلته ام متر شته، بس اړتیا یې نشته. که تاسو ام ورسره ولیکئ هماغه متر د بیرته متر ته درته اړی. ګریډ اونلی. اوکې. موږ سره هماغه فریم چې موږ غوښته په کومه ابعاده مو غوښته هغه را سره جوړ سو. دا ډېره به دا ښه وي چې موږ دا په یو وینډوز کې وګورو. صحیح ده؟ داسې هم کولی سئ یو وینډوز ته لاړ سئ، دلته راوړئ او دا ایلیویشن وګورئ چې ښه وبرېښي درته. ښه اوس راځو. لکه څرنګه چې دا یوازې هغه دی موږ سره 2D فریم دی، او بل د دې ډیډ لوډ او لایو لوډ هر شی مخکې له مخکې نه شمېرل سوي دي را سره. ښه څه سو لاړ به سو خپل عکس ته هلته به وګورو. صحیح ده که نه؟ دا و د دې ټول لوډونه موږ سره شمېرل سوي دي. لکه ویشلی بار دلته د 3 کیلو نیوټن پر متر. په دې کې هم ډیډ لوډ ده، سوپر ډیډ لوډ، هر چا څه شمېرلي دي هغه تیار را سره موجود دي. نو اوس موږ یوازې هلته چې دا اوس موږ هغه راواخیسته، دغه فریم مو راواخیسته. دلته یو الیمنټ جوړوو، یو بیم جوړوو، دلته کالمونه ورکوو. نور پروګرام ته نه وایي چې د ډیډ لوډ له مخې موږ ته انالیسیس هغه راته ووایي، شمېرنه راته وښیي. موږ یوازې ورته وایي د لایو لوډ له مخې یا سوپر ډیډ لوډ له مخې هلته یو ټایپ ورته ټاکو. موږ به لایو لوډ اوس ورته وټاکو. سمه ده؟ یوازې موږ مومنټونه ګورو. اوس مخکې ځو، تاسو ورته ګورئ چې څنګه ځو. ښه دلته به دا بیم راواخلئ. اوس دلته مهمه نه ده چې کله تاسو 2D فریم کې کار کوئ یو بل چا لوډونه درته شمېرلي، دلته خو ډېر لوډ ته خپله نه شمېرئ چې یا دلته سټیل فریم نه مقطع راواخلي یا کانکریټ فریم نه مقطع راواخلي. هېڅ مهمه نه ده. کاره یوه مقطع وي، دلته یو مقطع جوړه کړه، یو بیم در سره جوړ کړه. صحیح ده؟ که په هره مقطع واوسي یا هر ډول مواد ولري. صحیح ده؟ دلته هم جوړ کړه، دلته هم جوړ کړه. ښه موږ کلمونه هم جوړ کړه او بیم هم جوړ کړه. اوس راځو بیم باندې کوم ځای پورې ویشلی بارو؟ ښه تر کوم ځای پورې؟ تر 6 لا خانه. ښه دا به داسې کړو. صحیح ده؟ دا موږ سره د بیم آی ده او دا موږ سره جې ده. دلته به مو باید پام وي. ښه له دې ځي نه ونیسه تر دې ځي پورې 6 متره راځي که نه؟ 6 متره. موږ باید تر دې ځای پورې څه ویشلی بار ولرو. ویشلی بار څو دی؟ 3 کیلو نیوټن پر متر دی. ښه دا 9 دی. د 9 چې په هغه باندې وویشي، په 4 باندې وویشي، څو به راسي؟ ښه یو هغه لاره ده، یوه بله لاره هم شته چې موږ څنګه ورکوو. صحیح ده که نه؟ دا به داسې کړو. ښه اوس به راسو اساین ته به راسو ډسټریبیوټډ لوډ. دلته به لایو لوډ موږ ورته وټاکو.
اوس راځو دا خانه موږ ته شمېرلی ښه یو لاین یې راته که زه ریلیټیو ډسټینس فرام اینډ آی راواخلم له دا خانه له آی لوري نه یې راته شمېرلی هغه د ویشلی په څلورو برخو باندې اوس موږ له دا خانه په 6 متره کې دغه لوډ اچوو ته پیدا کړه چې څو راځي 2.4 باندې نه چې وویشي څو راځي ښه تر 2.25 پورې له دا خانه ونیسه تر 2.25 پورې نه دا داسې پیدا کړه یا به یې داسې ابسولوټ ډسټنس دا به ورکړو صحیح ده دا ورکوه دا داسې ورکوو تر 6 متره پورې دې خانه ونیسه تر دې ځای پورې 6 متره پورې هغسې هم تاسو پیدا کولی چې ضریبونه ورکوي زه دا ورکوم چې څنګه راځي 6 متره پورې څو دی څومره ویشلی بار زه لرمه 3 کیلو نیوټن پر متر دا به واحد ښه دا به راواخله کیلو نیوټن ښه دا دی دا به 3 صحیح ده دا به 6 متره کو او دا به څو کو 3 ښه ناسم مې واخیستې له دا خانه یې وشمېره دا ورکوو زه ودرې دا زه باید دا باید حل کړو صحیح ده دا به جوړ له دا خانه چې دا تر 6 پورې راغی که نه تر 6 پورې چې دا راغی له دا خانه راغی موږ سره 6 پورې تر دې ځای پورې موږ غواړو له دا خانه راسي له دې خانه چې ورکوو باید څنګه یې ورکوو څنګه دا ټول بیم سه دا 9 متره ده څنګه ودرې 9 به ورکو صحیح ده 9 دلته به 6 ورکو دلته به ورکو 3 به ورکو صحیح ده 3 تر 3 پورې دلته به 0 ورکو هغه دی که نه 3 نه دلته داسې ورکو دلته هم 3 ورکو او دلته هم 3 اوس به وګورو چې څنګه راځي صحیح ده ها دا باید 0 کو بس هم برابریږي دا صحیح ده بس اوس هم ودرې 0 ورکو برابریږي را دی دا بیخي داسې سم فکرونه کې سړی سم نه پوهېږي ښه دا داسې دا 3 دا خو سم راغی را سره که نه ښه دا تر 3 متره پورې دا به هم 3 کو دا څه دا 0 نه بیا مثلثي دا په 3 داسې به کوو به ګورو څنګه اوس سم شو 3 ورکوو نور 0 کوه که هغه مو 0 پرېښوی بیا هم ناسم راته صحیح ده اوس سم شو را سره ښه ده چې هرې ستونزې سره مخامخ کېږو ښه خبره ده صحیح ده که نه ښه واحد به یې بدل کړو هماغه کیلو نیوټن هغه ته کیلو نیوټن متر صحیح ده که نه 3 کیلو نیوټن پر متر ښه او هغه بل لوري نه که تاسې کار کولی هغه ابسولوټ سي ده بیا به مو داسې کول چې دغه برخه به دې پیدا کوله هغومره به دې ورکوو دلته یوازې داسې اشاره به ورته وکړو نور کار به نه کوو صحیح ده که نه لکه دا موږ سره 6 متره دی که نه 6 متره هغه لومړي مثال کې هلته موږ سره هلته لاړ سئ ویې ګورئ در سره چې څومره ابعاد دی 3 متره اوس هلته د 0.25 بیا 0.25 ویشلی او بیا څو د یو دی که نه د دې نوم تاسو پیدا کولی سئ چې دا 9 دا پیدا کوي بیا دغه 6 وګورئ چې د دې بیم ټوله څومره برخه ده پیدا کولی سئ تناسب او دا شیان بس هماغسې هم کولی سئ خو دا به ډېره یوه اوږده لاره به وي دا ښه لاره ده صحیح ده که نه داسې هم کولی سئ ښه بل لوډ چیرې ده راسه ښه د دې 6 په دغه ځای کې څو دی 12 کیلو نیوټن ښه په دې ځای کې چې دا اوس 3 متره دا خواته دی که نه ښه 3 متره بیا به راسه اساین پوینټ لوډ دا به لیو لوډ راواخلو کیلو نیوټن متر اوس به څومره دا خواته راسو 3 متره که نه دا به 3 متره هر چیرې چې ولیکې څه خبره نه ده ښه 3 متره دلته څو دی 12 نه دا صحیح ده دا پوینټ لوډ دی او هغه ډسټریبیوټډ لوډ کې خبره وه پوینټ لوډ موږ ورته ویلې چې 3 متر دا خواته موږ 12 کیلو نیوټنه لرو هلته خو موږ سره هغه و که نه ډسټریبیوټډ لوډ موږ راخیستی و دا موږ سره آی دی دا آی دی او دا جې دی هو له آی نه 3 متره دا خواته دی که نه دلته موږ هغه لرو 12 کیلو نیوټن خو دواړه آی دی که نه د یو ابسولوټ دی مطلقه قیمت دی ډسټنس دی او بل ریلیټیو ډسټنس فرام اینډ آی هماغه په هغه باندې ویشلی ده په 4 برخو باندې ویشلی ده داسې د ابسولوټ ته خپل هغه مطلقه قیمت ورکوي چې څومره لرې ده دې ځای نه پوه سوې
دواړه اینډ آی دی صحیح ده که نه. اوس ګورو چې څنګه راځي. هلته ګورې 12 کیلو نیوټنه، دلته بار مخته اضافه شو. ښه بل چیرې ده؟ ښه بل دی په ښه 6 کیلو نیوټنه په دغه غوټه کې دی. که دا غوټه راواخلي او که دغه بیم راواخلي په دې پای کې ورکړي او د ایکس سره موازي بار ورکړي، کوم توپیر نه راځي. ښه ما کار کړی ده په دې غوټه کې لکه څنګه. اوس وګوره اساین ته راځي، دلته جوینټ پوینټ لوډ که دلته فورس هم ورکړي څه توپیر نه کې راځي. ښه راځو په ایکس باندې څو کیلو نیوټنه ده؟ 6 کیلو نیوټنه. 6 کیلو نیوټنه صحیح ده. خلاصو هغه به بیا وګورو. دا لایو لوډ دی، هغه نه له منځه نه ځي. ښه یوازې ډسپلی نه له منځه ځي. بیرته که وغواړې چې دا وګورې د ډسپلی منیو نه راسه اوس وګوره. سمه ده. ښه دا اوس بل لوډ چیرې ده؟ ښه بل لوډ په دغه پایه کې ده. د دې پایې په منځ کې ده. ټول لوړوالی د دې څو دی؟ 5 متره 2.5 په 2.5 کې دی. صحیح ده. اساین دا پوینټ لوډ دی که نه، پوینټ لوډ راواخلی. اوس که دا اینډ آی دا راخلی نو بیا دلته داسې وکړه چې 5 دی 2.5 دلته 0.څه ولیکه 5. او که غواړې دې ابسولوټ لارې نه کار وکړي بیا پوینټ لوډ راواخله دلته 2.5 ولیکه. سمه ده. دا مو ولیکه اوکې کوئ. اوس وګوره دا د زیډ په لور باندې راغی. هلته مونږ ورته ډایرکشن ناسم ورته ټاکلی یو صحیح. اساین ها ګریویټي په ایکس ډایرکشن باندې صحیح ده. صحیح ده که نه. اوس ټول لوډونه وګورئ چې در سره شته که نه. ښه لایو لوډ ښه ټول لوډونه موږ سره شته. سمه ده. ښه اوس راځو اتکاو ته راځو. دلته کومه اتکا ده؟ حتما یو ساکنه بله متحرک. صحیح. ځکه چې ماین سیستم کومه یوه ساکنه ده او هغه کومه چپټر هغه کوټه کې ده. ته وګوره داسې وګوره چې بیا ناسم راغلی. ښه دا دواړه ساکنې دي. ښه هلته کشکې هماغه هغه مو کتلی وای. زه صحیح ده. دلته موږ نه یو مفصل هم پاتې. په دغه غوټه کې څه ده؟ په دې ځای کې یو مفصل هم لري. دلته باید مفصل ورکړو. صحیح ده که نه؟ دلته مفصل. ښه دا کلیک کوئ اول. صحیح ده. دغه بیم د دې لپاره چې دلته مفصل ورکئ دا تاسو سلیکټ کوئ له ځانه سره. راځئ اساین ته پریم لاین دلته به راسئ. پریم ریلیزز دې ته به راسئ. ښه اوس وګوره د دې بیم دغه آی دی که نه؟ دغه آی دی اضاف ډرابک. صحیح دی که نه؟ دا آی دی او دا جې دی. اوس وګوره د دې مومنټ درې موږ په کوم ځای کې صفر کوو؟ په دغه آی کې موږ په دغه جې کې موږ صفر کوو. دلته به زه څه شی ورته وایم؟ دغه اینډ ورته وایم که نه؟ دغه اینډ دا به داسې ټیک مارک کوي. سمه ده. او دا صفر دا به اوکې کوي. دلته مومنټ تاسو ریلیز که بیا به راسئ پایې ته به راسئ. د پایې دغه آی د هغه جې د دا به هم هغه صفر به کوي. بیا به مفصل دا تیار ټیک مارک دی راسره. دا ورته صفر. اوس دلته تاسو یو مفصل ډېر مو که صحیح دی که نه؟ که دا کلیر ډسپلی کوي اوس نه درته بریښي. بیا دلته راځئ سیټ بلډینګ ویو آپشن ته راځئ. دلته ورته ووایئ چې اینډ ریلیزز راته وښیه. دلته بیا درته ښیي چې کوم ځای کې مو تاسو مفصل ورکړی او کوم ځای کې مفصل نه دی. دا مفصل په غوټه کې راشي. غوټه کې مو ورکړه که نه؟ افسټ زه اوس ورکوم. دا یوازې تا ښودنه ده. داسې درته ښودلی ده. دا معنا نه لري چې ان تر دغه ځایه پورې ده. صحیح ده که نه؟ دا یوازې درته ښودلی ده چې داسې ده. کلیر ډسپلی ته راسه. ډسپلی کلیر څه کلیر ډسپلی ولې نه کلیر کېږي؟ کلیر ډسپلی ښه صحیح ده. ولې کلیر ډسپلی نه کېږي؟ په دې لامل باندې پوهېږئ؟ دلته مو دغه ځای نه راخیستی دا له منځه نسي وړلی. ښه که موږ اول مفصل ورکو لکه اول موږ یو شي ته مفصل ورکو یا مو لوډ هغه که هغه لږ یو څه وخت لپاره راته بریښي خو چې کلیر ډسپلی کو هغه له منځه ځي. چې کله په سیټ بلډینګ ویو آپشن له لوري موږ وغواړو هغه شی وګورو هغه بیا هېڅ له منځه نه ځي. صحیح ده که نه؟
هغه به یې هغه ځای نه له منځه وړي له منځه به یې نه وړي خو له ویو د لیدلو نه به یې اخواته کوي چې درته ونه برېښي صحیح ده ښه او بله خبره چې کله تاسو په 2D پریم باندې کار کوئ اینډ لینت اف سیټ سه دا ډیر مهم دی او بیا په اینډ لینت اف سیټ کې خپل ریجیډ زون پکتور که دا تاسو نه یې ورکړی هیڅ کلم سم نه در سره راځي صحیح ده ټول به سلیکټ کړئ لاړ به سې اساین ته پریم لاین ته دې ته را به سې اینډ لینت اف سیټ ته دا به څومره ورکوي دلته ریجیډ زون پکتور یو به ورکوي د دې لپاره چې تاسو ته سم ځواب راوباسي یوازې 2D پریم کې ښه چې کله تاسو 3D پریم کې کار کوئ هلته 0.5 دی او بیا به زه مینول کې هم درته وښیم هلته صحیح ده که نه ښه دا هم خلاصو را سره نور به فکر نه کوم چې شی پاتې ښه اوس راځو سیټ انالیسس اپشن ته دا موږ سره دا به لږ لاندې 2D پریم دی یعنی ایکس زیډ دی دا موږ سره ایکس دی او دا موږ سره زیډ دی دلته ښکاري خو زیډ راکړي دی ملاس زیډ دی که موږ داسې پریم لرلی چې وای زیډ وای را سره داسې وای په دې لوري باندې بیا به مو دغه ورته ټاکه دغه وای زیډ اوس موږ سره ایکس زیډ دی دا راخلو دا ولې راخلو ګوره یو دې باندې ریاکشن په وای باندې ریاکشن دی موږ سره وای باندې غبرګون راځي که نه وای باندې ګوره دلته که دې ته ای ووایو که دې ته ای وای دا به ار ای سي که نه ار ای ښه دا سو او بل څه شی ده په ایکس باندې را سره راځي داسې ایچ ای به ورته وایو او بل په څه شی باندې به موږ سره روټیشن راځي په وای باندې به راځي را سره وای باندې مومنټ او روټیشن په وای باندې به راځي یا داسې یا هسې بس دلته به ورته په وای باندې ام زیډ ایکس دی خو دا 2D داسې ولاړ پریم دی ښه ساده صاحب داسې ولاړ دی نو په زیډ باندې داسې نه راتاویږي دا داسې زیډ باندې نه په وای باندې تاویږي داسې ده په هغه باندې د وای باندې دی صحیح ده که نه دا هم ورته اوکې ښه دا هم خلاص را سره اوس راځو هغه ته چک ماډل هم در سره چک کوي کوم ځای کې خو به غلطي نه وي دا خو ایریا ده ایریا هیڅ نه ده کارولی که چک کې کویم صحیح ده نور هم ځینې د ایریا مونږ هغه ټیک مارک کړی هغو ته هم اړتیا نه وه ښه دا چې کله در سره خلاص بس رن انالیسس یې کوي مخکې له دې نه چې تاسو انالیسس رن کوئ مخکې که تاسو سیو کړی بیا دا هغه نه در سره راځي یو ځل به یې سیو کړو صحیح ده دې ته وایو چې 2D پریم 1 د نن ورځې لپاره دی صحیح ده 1 داسې ورته مومنټونه به وګورو لایو لوډ له امله ګوره دې ته به تاسو ډېر پام وکړئ هلته ټول لوډونه د لایو لوډ له مخې موږ ورکړي دي ټایپ چې شی ده لایو لوډ دی نو د دې له مخې موږ ګورو سمه ده ښه د دې له مخې چې ګورئ مومنټ 3 باید وګورو که نه مومنټ 3 ګوره ورته یا ان پلین مومنټ او په دې چې کله په دې هغه کې کار کوئ مومنټ 3 یعنی دغه تر ټولو میجر مومنټس دی دغه تر ټولو لوړ مومنټ د دې ان پلین مومنټ سره برابر دی صحیح ده یوه خبره ده دغلته وګوره څو دی ډیاګرام به وګورو دلته به راسو صحیح ده که نه چې داسې ډیاګرام دی که نه بیا وروسته به ویلیو ته راسو صحیح ده ګوره همداسې ده خو هغه به وګورو چې څومره ویلیو به وګورو څومره توپیر لري ښه دا به کیلو نیوټن هغه کو وروسته به کو زه صحیح هلته کیلو نیوټن متر دی که نه کوم یو دا دی ښه کیلو نیوټن ګورو کیلو نیوټن متر دلته موږ سره دا 9.3 دی هغه ته ځو خپله هغه ګورو چې څو دی ښه 9.3 دومره توپیر خامخا راځي چې 9.3 دی هلته دلته 5 دی بس تاسې هغه یې کوئ راونډ اپ یې کوئ هغه هم راکېږي بس او دا 4 بیا ټکی 4 9 دی دا نه 4 اشاره څه هلته څه او دلته 8 ټکی 15 دی دا به موږ ګورو
اته څلوېښت ټکی 15 دی سم دی ښه دا سم دی او عرضي قوې دیاګرام هم تاسو لیدلی سئ دلته موږ نه یوازې د مومنټ دیاګرام غوښتل سوی و دلته او د عرضي قوې هم لیدلی سئ ویې ګورئ ښه شیر 2 او انپلین شیر دلته یو برابر دی صحیح ده هېڅ توپیر نه لري دا شیر وګورئ هغه وګورئ اکزیل فورس وګورئ نرملي خوا صحیح ده ښه دا د دې لپاره چې تاسو دا کنټرول کړئ اته ټکی 15 اته دی که نه بیا دې ریاکشن ته هم وګورئ چې برابر دی که نه دی ریاکشن وګورئ لایو لوډ له امله دلته اته اشاریه 15 که دا سم نه درته برېښي داسې وکړئ ګلوبل اکسس نه درته ښکاري اوس خو سم برېښي که نه ښه دا اوس راځو هغه ته راځو ښه که نور هم تاسو دا کنټرولوئ دا او دا دواړه جمع که چې دغه لوډونو سره دا خواته لیټرل فورس موږ سره څه و هغه څو و را سره 9.5 او 6 څو کېږي دا څور دي دا دواړه جمع که څو راځي دواړه یو شی دي ځکه کنټرول لپاره به دا به هم زه ډرا کړم صحیح ده دلته موږ سره څومره قوه وه دلته 6 کیلو نیوټنه او دلته موږ سره څه وه 7.5 د کنټرول لپاره تاسو وایئ چې دا پریم موږ ته سم ضبط کړی که نه دا دواړه جمع که د دې سره برابر راځي صحیح دی که نه یو بل نه منفي کوي برابر به په هېڅ نه وي صحیح دی که نه بس دی لمونځ به وکړو دا پریم وسلو موږ سره اوس راځو یو بل پریم ته راځو دویم پریم ته راځو د دویم پریم ته تا به له منځه یوسي دویم دا دی تیار صحیح دی که نه دا دی را سره که نه ښه دویم پریم ته راځو د ښه دا ډیټا دی را سره هلته به لاړ شو صحیح ده نیو به راواخلو دا به ځان سره وساتو نو ښه راته ووایه په ایکس ډایرکشن باندې څو دی 2 او وای باندې څو دی ښه 2 او یو سم دی یو نه یو څه توپیر نه کوي کار څومره ډېر ورکړم خو څه خبره نه ده موږ یوازې دغه یو پریم په کار دی صحیح دی که نه سپیسینګ ان ایکس ډایرکشن څو دی اته ښه اته دی ګوره تاسو دا داسې هم کولی شئ دا موږ سره یو داسې د کمان بڼه لري چې داسې یې جوړ کړئ که هېڅ کله داسې ورنه کړئ بیا د میډ پاینټ له لارې موږ کولی شو که دا 2 دانې وایې ورکړئ څه خبره نه ده بېرته یې داسې هغه کوئ ډېرې لارې دي زه بس کولی شو داسې د دې لارې نه مې جوړ کړو ښه څو متره ده 8 متره او څو پوړه دلته اوس وګوره ته داسې هم کولی شې چې 2 ورکړې 2 به ورکړو صحیح دی 2 اوس په ټیپیکل کې موږ سره څو ده ټیپیکل سټوري هایټ هغه پاسنی 3 متره دی 3 هلته اندازې په ملي متر دی دلته موږ په متر ولیکلی 3 او بس ګریډ اونلی دا اوکې ښه اوس راسئ دغه په یو وینډوز کې وګورئ الیویشن ته راسئ دا الیویشن دی موږ سره اوس راځو اول به یې هغه پاس هغه جوړ کړو داسې چې هغه د 3 ګوټ په ډول باندې چې دا هغه جوړ کړو ښه دا به راواخلئ دا ځل صحیح دی که نه دا مخکې دا بیم اوس موږ دلته نسو جوړولی ځکه ګریډ موږ سره نسته دا مو چې کله راواخیسته دلته د میډ پاینټ سنپ هم در سره ان کوي چې موږ ته هغه منځنی ټکی وښیي سمه ده دا دې جوړ کړه دا داسې جوړ کړه او بس دا داسې جوړ کړه ښه کالمونه موږ سره جوړ سو بیمونه موږ جوړ کړه اوس په لوډ واچو دی باندې په دې او دې بیم باندې چې لوډ دی ګریویټي ډایرکشن کې څو دی 2 ټن پر ټن دی ټن پر متر د وحدات موږ سره ټن پر متر دی دلته ټن متر رااخلئ ټن متر زر به کار وکړو سمه ده نور خو بلد شوی ورسره که نه ډسټریبیوټډ لایو لوډ به رااخلئ څو دی 2 ټن پر متر هلته ټن پر متر ولې هلته ټن پر متر نه ده راغلی ښه 2 راخلو صحیح ده 2 ټن پر متر اوکې ښه
2 ټن پر متر دا سو او نور چیرې د لوډ نور لوډونه نشته که نه ښه او اتکاو یې څنګه دي یو ساکنه ده بله ښه مخکې له دې نه چې موږ اتکاو ورکړو دې ته به یو ځل به end length offset به ورکړو دا به څه یو rigid zone picture به یو ورکړي اوکې او دا څنګه ده دا ساکنه ده دا ساکنه ده متحرک داسې ده متحرکه ده دا به متحرکه کوي سم څه کوي نور خو شی نه دي کفایت او set analysis option 2D prime دی را سره XZ او check model check دی یاره هغه باندې اوس هسې وخت نه بس سم دی را سره ځینې نور شیان هم موږ چک کړه چې هېڅ موږ دې ته ورکړي هم نه دي دې پریم ته نه اړتیا شته زه بس رن انالیسس دا 2D فریم څوم دی 002 داسې وایي هغه داسې نوم به ورکړو هغه 0 1 0 1 دا 0 2 0 2 ښه بیا راسې د شکل د روح خیلی پاشر سیده ښه درته ښایم کوم انیمیشن یې ګورئ خلاصه ډسپلی ډیپام شفته ډاونلوډ رامن دا د انیمیشن او دا هغه دی متحرکه اتکا ده ځکه بیا به داسې به کېږي ښه دا ډیپام اوس به راسو مومنټونو ته ښه ډسپلی مومنټ ته راځو مومنټ ښه ډاونلوډ دا مومنټ 3 او ان پلین دا اوس دواړه یو ډول ده ښه په یو پلین کې ده راسره دلته وګورئ او هغه ګورو هغه خپله چیرې دا وکنه ښه هغه خو یې ورته ده دغه بڼه یې چې د مومنټ دیاګرام څنګه ده دا او د هغه سره ورته دی خو موږ به هغه مو ګورو چې رښتیا برابر دی که نه دغه ویلیو به یې مو ګورو سمه ده د ویلیو لپاره راځو بیا دلته دا به ټن متر کو صحیح ده که نه ټن متر ښه دا شل دی که نه هلته به مو ګورو چې شل و که نه دا هم شل دی دا هم شل دی ښه د مومنټ دیاګرام دا هم سم دی ښه ځو بل ته نور ارزښت خو هر شی لیدلی سئ هغه نه بس تېرېږو صحیح ده زر به کار وکړو ځکه ډېر پریمونه دي دا به هم راسره وساتو ښه بل پریم راته وایه درېیم پریم ښه درېیم پریم به دې ځینې یو ځل راواخلو دې ځینې نه دلته و که نه څه په دې کې نه و دې کې وکړه 2D پریم په دغه کې و دویم اوس درېیم راخلو درېیم چیرې ده 2 4 دا ښه دا درېیم راخلو دا هم دغه سره ورته ده دومره توپیر نه لري یوازې ښه څه ده درېیم څه دا دی ښه وګوره دلته دغلته پاڼه کې راواخله چې دغه نظر ورسو بس دا کار چاپ کاري دا پاڼه دې ځان ته ودروي ودې ګوري لرننګ سمه ده ښه اوس راځو په ایکس ډایرکشن باندې څو دی را سره 2 په وای باندې یو څو ده وایه 10 متر خو دی که نه 10 دې کې هېڅ ګرځي نه یو او څو پوړه لوړوالی لري 4 متره پوړه نه وبخئ نه ګریډ اونلی دا یو ته راوړوئ که یو یې نه کوي هم څه خبره نه ده ښه په 4 کې هم لیدلی شي خو دا یو ښه دی داسې اسانه لیدل کېږي ښه اوس راځو جوړوئ دا به راواخلی سنپ آن دی نه دی میډ پوینټ نه دی میډ پوینټ آن کوي ښه هغه راته وایه اتکاوې دا څنګه ده دا متحرکه ده دا متحرکه او دا بله چې شی ده هغه دی دا متحرکه بله ساکن ښه چې لوډ څنګه دی یوازې دی 1.5 ټن پر متر دی ښه فریم لوډ سره د ډسټریبیوټډ لایو لوډ په ایکس ډایرکشن باندې دی که نه په ایکس ډایرکشن باندې منفي څو دی 1.5 دی که نه 1.5 ټن متر دی ښه 1.5 ټن متر په ایکس ډایرکشن باندې ولې پروا نه کوي ګوره
که موږ ګریویټي ورته وایي بیا لوډ موږ ته داسې اچوي پاسه نه د ځمکې پر لور باندې که موږ په ایکس ډایرکشن باندې ورته وایي اوس موږ سره لوډ داسې ده په ایکس ډایرکشن باندې که دا خوا ګوره دا خواته موږ سره مثبت دی داسې چې موږ لوډ ورکوو داسې او دغه لوری موږ سره د ایکس منفي راځي که نه خواته دا منفي دی چېرته به هم د بیم باندې مومود بیا څنګه که بیم باندې عمود بیا څنګه دا هم ښه خبره ده دا به وروسته درته وکړم بیا به داسې وکړئ ښه بیا به داسې راواخلئ که دې بیم باندې هغه کوي لوکل اکسس به درته ان کې هلته وګوره بیا به د لوکل اکسس له مخې ورکې لاین لوکل اکسس هغسې به هم کومه یوه بېلګه موږ سره یې ښه اوس لوکل اکسس دا دویم لوکل اکسس دی که نه سپین دغه دا سپین دا دویم دی که نه نو بیا لوډ به د دویم لوکل اکسس له مخې دی باندې اساین کې دلته به ورته ډسټریبیوټډ لوډ دلته لایو لوډ دلته به ورته لوکل اکسس 2 د دې له مخې به ورکړې بس وروسته ښایي موږ داسې یوه بېلګې هم ولرو چې دغسې وي په دې باندې عمود وي ښه په ایکس سره موږ ورکوو منفي څو دی منفي یو ټکی څو دی 5 او 10 متر کې د لایو لوډ ټایپ سم دی نور څه شی پاتې موږ نه ښه دا سلیکټ کوو دا سلیکټ کوو هغه پاتې کوه یو دا کوډ اتوماتیک فرام کنیکټیویټي راواخلئ او ریجیډ زون پکټوریا ورکړي بیا هم ښایي توپیر ونه کړي ښه ویې ګورئ نور هر شی سم ښه یو خبره ده دا به راواخلو دا ځل یې هېڅ نه چک کوه سم به یې هغه ښه دا 2D فریم څوم دی 2D فریم دلته یو فریم به ولیکو 3 او 0.3 ښه دا چې یو وینډوز واوسي چې کله انالیسس رن کوي هر وخت داسې ګډوډي کې راځي بیا داسې برابره ښه راځو مومنټ ګورو مومنټ هم درې ګورئ که انفلین شیر ګورئ بس برابر به انشاءالله ښه دلته 9.6 دی ښه 9.6 هلته ګورو چې 9.6 صحیح دی 9.6 دی 9.6 دا باید داسې هغه وي را سره مثلث هلته ناسم جوړ سوی ده ښه دیاګرام کې هو دا داسې مثلث ده دلته تېروتنه سوې ده نه یو خو دا کرف دی صحیح ده دلته خو ویشلی بار نه دی که نه را سره صحیح دی که نه ویشلی بار نه دی دا باید داسې وای صحیح دی که نه صحیح دا دی ګوره داسې هغه دی او دلته سې دا دلته ویشلی بار دی خو دلته داسې مایل دی دومره ډېر نه دی راته ښودلی چې داسې هغه دی ولې جواب یې سم دی صحیح ده ښه برابر دی خو هغه دی ښه جواب یې برابر ده 9.6 دلته هم 9.6 دی په دغه ځای کې دا هم 9.6 دی سمه ده ښه بل ځو هغه ته ځو بل فریم ته زه بل فریم وایه چې زر زر خلاص یې بل څه نه کوم یو مثلث ښه دا څوم دی دا څلورم څه دا دی که نه ښه دا څلورم دی ښه صحیح ده دا به ښه څو ده راته وایه دا یو ورکوو زه ښه زه دوه بېلابېل دي که نه ښه دوه دا درې به ورکړو خو دا بېلابېل دي که نه دا یو دوه دا یو دوه درې ګریډه صحیح ده ښه درې او په وای باندې هسې یو دی او په ایکس ډایرکشن دا به څه ورکړو ښه دا څلور هغه دی څلور زره هغه دی 10 ملي متره ده هغه راځي 4.1 راځي صحیح ده که نه 4.1 دا هغه دی 4.1 صحیح راځي که نه 4.1 هغه متره راځي او جمله 10.1 راځي خو دا 4.1 متر موږ ورکوو ښه داسې کوو چې دا داسې اوس پرېږدو زه اوس یې څنګه برابروو زه یې درته برابروم او څو پوړه ورکوو 2 صحیح ده 2 دی او پاس څو دی پاس 2
نه ټیپیکل کې او لاندې څو دی 3 ښه 3 دغه خو موږ نور کار شته لکه څنګه کار دی دا دوه نیم دی دا دوه دی دا درې دی ښه دا صحیح ده زه دا به برابر کړو دا څه خبره نه ده ښه دا همداسې برابر کړه بیا دا داسې ورکوو دغه یو پټ پرېږدو صحیح ده دوه نه ورکوو دا زه درته برابروم دا زه یو پرېږدم او ټول لوړوالی څومره ورکوم دې ځینې هغه ډېر ووایه ډېر لوړوالی څو ده ډېر لوړوالی 5 دی 2.5 او 2 4.5 او هغه 5 دی صحیح ده دا زه 5 متره ورکوم دا برابرېږي موږ سره ښه یو ځل به یې دغه وایي برابرې کړو دلته موږ سره اوله څو دی 4.4 څو دی 4.1 او دا بل څو دی شپږ دی ښه دا به برابر کړو وروسته راځو ښه ګریډ اونلی اوکې دا چې را سره برابر شو هغه خپله برابرېږي ښه دا یو کوي راسه الیویشن ته ښه اوس څنګه غواړئ دا برابر کړئ د دې د برابرولو لپاره اول به دا پایه جوړه کړئ 2.5 دی که نه کالم به جوړ کړئ کالم د جوړولو لپاره دا راواخلئ ګوره دلته کلیک وکړئ څو متره خواته دی په زیډ باندې پکس لینت ورکو صحیح ده پکس لینت ان انګل وګوره دا ده زاویه به 90 ورکو 90 او پکس لینت څو دی 2.5 دی که نه څو دی 2.5 ښه دا را سره جوړ سو سم سو که نه او دا بیا په څو متره کې خواته ده اما هغه څه ولګه بس دې ځینې ونیسه 4.1 دی که نه او دا خپله مو برابر کړی 4.1 ښه دا برابر سو را سره او بل چیرې ده ښه بل به دې سره سو دا کالم به جوړ کړو دا کالم موږ سره څومره هغه دی پکس لینت اینډ انګل دا 3 دی که نه 3 متره لوړ ښه 3 متره ښه دا اوس کنټرول کړه ښه بس نور خو شی نشته که سم سو که نه ښه دا اوس را سره ښه اوس راته اتکاوي ووایه یوه دا هغه دی رولر دا بله ساکنه ده صحیح دی که نه ښه دی نه خلاص اوس راته لوډونه ووایه دلته څو دی 2 څه شی ده ټن دی ټن دا ده ښه 2 ټنه په ایکس باندې ده که نه ښه 2 ټنه ښه دا خلاص بل راځو بل چیرې ښه ګوره دې باندې دا دې باندې دا ټول داسې راغلی او دا داسې ورکوو بیا ګورو چې څومره توپیر راځي ورسره صحیح ده یو ټکی 5 د اساین ډسټریبیوټډ یو ټکی 5 او ګریویټي ډایرکشن کې ده اوکې ښه بل راځو بل چیرې ده نور لوډونه شته ښه یو خبره پاتې رانه به ورته صحیح ده که نه انډکشن ریجډ زون فیکټر یو نه ډېر نه اخلي ښه دا د 0 او 1 په منځ کې مونږ د 2D پریمونو لپاره یو ورکو او سیټ انالیسیس آپشن بس برابر دی یاره ښه 2D پریم دی دا څوم دی 0 4 او 0 4 ښه وبګورو چې جوړ راځي که نه راځي که رانغی هېڅ توپیر نه کوي سمه ده ښه لیبلوډ ان پلین مومنټ داسې ګورو ښه اول به داسې دا ویلیو به یې نه ګورو هغه سره به وګورو چې څنګه دی ښه هلته یوازې پاس دی او دلته لاندې داسې توپیر نه کوي ښه دا خواته یې ماړولی سي راسې ها خواته یې واړوئ مومنټ ډیاګرام ان تنشن سایډ ها خواته یې واړوئ صحیح ده اوس یې هغه سره وګورئ ښه دغه بڼه خو یې ورته دی که نه د ډیاګرام بڼه یې ورته ده اوس به راسو ویلیو به یې وګورو چې ویلیو یې څنګه دی ډسپلی ته به راسو څه سو 10 متر دلته 23 ښه دا به لږ غټ کړو 23 ټکی څو ده 10 دی که نه دلته هم 23 ټکی 10 دی ښه او دلته منفي 15 دی
هلته به وګورو چې څو دی موږ سره ښه زه لږ توپیر یې کړی ده ښه دومره ډېر یې نه ده کړی یویس اوس نه او 5 برابر دي که نه دلته برابر دی هلته ښایي چا غلط پیدا کړی کېدای شي دلته ناسم وي. زه فکر کوم انجینر صاحب دا خپله خبره همدغه ځای دی. نه دلته څه توپیر نه کوي دلته مونږ داسې خو هلته پاس زه داسې فکر کوم چې دا لوډ سې راځي همداسې لوډ راځي په دې باندې داسې په هوا باندې نه ده هلته موږ ته په یوه بېلګه کې داسې راکړی وي چې داسې راځي کاغذ یې وایي که داسې بیم وایي موږ سره بیا هلته موږ خپله داسې بیم جوړاوه دلته به مې بیم جوړ کړی و دا لوډ به مو داسې پې اچولی وای کاغذ یې وي نه بیا خو به یې بیم راته جوړ کړی و که نه بیا که بیم جوړ وای هغه لوډ په بیم باندې راته بیا دلته ښایي دومره اغېزه یې نه کوله پوه شوې دلته بیمه یوازې لوډ یې راکړی او هلته بیا وګورئ چې دا یوې څنګه راغلی نور داسې ځواب دی وای ته انجینر صاحب ته بیم ته ورکړه سر کې نه بیا خو کوي داسې فرق لکه دا دی که نه لوډ داسې راشي او که داسې راشي د فرق کوي ښه صحیح ده که هغسې لوډ اوس تاسو بیا وګورئ که داسې مونږ بیم ورکړو بیا ښایي په بل ډول راسي یو ځل دغه پوښتنې ټولې ځوابوو بیا هلته ګورو چې څنګه ځواب راځي صحیح ده لومړی به دا کار خلاص کړو بیا وروسته کار کوو خو زه تر کومه ځایه فکر کوم که چیرې موږ ته په بېلګه کې ویلي وای چې دلته یو بیم دی را سره په دغه ځای کې دلته بیا موږ ته بیم جوړاوه بیا موږ که بیم ورکړی وای بیا دومره اغېزه په دې بیم باندې نه راتلله چې دلته بیا دومره مومنټ راغلی وای راسره ټول به هلته بیا یغه ځای کې راتللی نو بیا به هلته ډېر اغېزه راتللی بیا دلته نه راتللی نو بیا دې دیاګرام ته بیا به وګورو نو ګوره که هلته بیم وای که نه ګوره تا خبره زه درته کوم جمال صاحب که دلته موږ سره یو بیم وای که نه بیا دا مومنټ دیاګرام چې موږ جوړولی یم دلته به راتللی دلته به مومنټ موږ سره وای که دلته داسې موږ سره ویشلی بار وای که نه داسې ویشلی بار بیا دلته موږ قطع اخیستلی بس نور مو علاوه لکه دلته ویشلی بار دی دلته قطع واخله ارضي قوه داسې پورته راځي که نه پورته دی دا موږ سره ارضي قوه او دا مومنټ دیاګرام دا ام او دغه موږ سره ویشلی بار 1.5 دی که څو ټنه دی زه چې هر څو دی موږ سره هر څومره دی 1.5 ټن دی هر شی بس نور بیا د دې له مخې تا پیدا کوو نو مومنټ دیاګرام به بیا دلته جوړولی بیا دې ته اړتیا نه وه صحیح ده بیا تاسو له استاد نه وپوښتئ چې دا څه خبره ده خو که چیرې داسې لوډ راسي لکه موږ څنګه دې باندې اساین کړو کټ مټ داسې ځواب باسي ښه ګوره دلته موږ د پایې هغه ته تغییر ورکړی دلته 3 کړی ده هلته 2.5 ده کېدای شي دواړه 2.5 وي یا ښایي دا خبره واوسي دلته دواړه دې کې اوس خبره وي 2.5 یا که دا نه دا به داسې پورته وي ښه کار څنګه خبره واوسي لکه څنګه چې موږ دغه بېلګې لکه کوم لوډونه موږ ورکړی دې لوډونو ته یې موږ پریم بیخي سم دی ځکه دلته غوټو کې وګوره دواړه مومنټونه برابر دي دی غوټه کې -15 دلته هم 15 صحیح ده دواړه برابر دي لکه څنګه چې موږ ډیټا ورکړې ده د دې پریم لپاره یا دې سافټویر ته چې مو ورکړه د هغه له مخې موږ ځواب سم دی خو دا چې پاسې هلته موږ ته مثال کې لوډ راښودلی دغسې چې څنګه کېږي هغه بیا خپله وګورئ چې څنګه کېږي خو څنګه چې موږ ډیټا ورکړه هغسې سم دی زه بلې بېلګې ته ځو عرضي قوه وار شی لیدلی سئ ښه بل راته دغه پاڼه راخله زه به تر څو دا ایکزیل فورس به وګورو دا ایکزیل فورس دی بل راځو ښه نیو ماډل راخلو ښه دا مې ځان سره هم نه ساته زه خیر دی بس ښه راځو څوم ته راځو 4م 5م ته راځو ښه د 5م جوړول به هم لږ ستونزمن را سره لکه څنګه ښه دلته یوازې که چا په کار وي دا د ځان ته ودرئ دې نه دې بس هر شی واخلئ موږ به دې پاڼې نه زر کار وکړو ښه راته وایه په نمبر ان ایکس ډایرکشن ښه 3 اسان نه به جوړ کړو صحیح ده که 3 مې هېڅ جوړ نه کړو دا یو ورته وایم دغه ټول ورکوو بیا دلته هماغه هغه نه ګټه اخلو دا یو به ورته وایي زه 5 او 3 څو کېږي 8 دلته زه 2 ورکوم زه په وای باندې یو 8 دا به یو ورکوم ښه دلته به څه ورکړو 8 دی 8 او په وای باندې دلته اوس هېڅ معنا نه لري هلته موږ یو ورکړی ښه بل راځو څو دی یو لوړوالی څو دی 4 متره ښه متر خو مو راخیستی بس ګریډ اونلی دا راخلو ښه اوس د دې جوړولو لپاره څنګه کار کوئ ښه ایلیویشن ته بیا راځو د تیر په څیر دلته راځو اول به دا جوړ کړو 4 متره لوړ دی که اول خو به دی نه ځان
خلاص کو شوی دی ښه 4 متره بیا دا دې ځای نه ونیسه دې ځای پورې څو متره دی دا 5 متره ښه دا به راواخلئ دا بیم به راواخلئ اوس څنګه 5 مترې جوړوي دلته کلیک وکړئ فکس لینت اینډ انګل ورکړئ زاویه څو ده موږ سره هېڅ نه دی صحیح دی څو دی 5 متره که نه 5 متره دا خوا ده 5 متره او بل مخامخ یې دلته نښلوه دا پایه کې داسې نه راځي خپله هلته پېژنې ښه بس نورې پروګرام درته شمېري چې هر څنګه ده صحیح دی که نه ښه داسې دا راغی را سره دا رولر اتکا دی چې عمود وي در سره هماغه پایه کې درته شمېري چې دا خوا ده در سره راغی بس هماغه لاړه خبره او بل د پایې او بیم تر منځ هم توپیر شته ښه څه اسان ته ځو ښه دا هغه ته ځو رسټرنټ رولر دی چې شه رولر دی کوم او دا بله ساکنه ده دا خو سم دی ښه لوډونو ته راځو څو دي دلته متمرکز شپږ چې شی دی ټن دی ټن دی که کیلو نیوټن کیلو نیوټن ښه کیلو نیوټن پر متر دی که نه اوس که دلته زه کیلو نیوټن سانتي متر راواخلم دا یوه قوه ده څه توپیر نه کوي خو که چیرې ویشلی بار ورکوم زه باید کیلو نیوټن شی راواخلم متر راواخلم ښه په کوم ډایرکشن باندې ده په زد ډایرکشن باندې څو دی را سره شپږ دی که نه شپږ اوکې ښه زه دلته سلیکټ کوم منفي ورکوه منفي شپږ او ریپلیس اگزیسټینګ لوډ ښه دا سم سو را سره دا کیلو نیوټن متر ته واړه څه کیلو نیوټن متر ښه شپږ دې باندې ویشلی بار دی څومره دی 8 کیلو نیوټن 8 کیلو نیوټن پر شی باندې کیلو نیوټن څه سره کیلو نیوټن 8 کیلو نیوټن پر متر نه ریفلیس اگزیسټینګ لوډ پوینټ لوډ دی هغه څه توپیر نه کوي صحیح دی 8 اوس راسه ډسپلی ته دواړه سته را سره صحیح دی سمه ده که نه ښه ودرئ وار بار کوم ځای کې ده یو ځل به دا یې نه ځایم خلاص ښه چیرې نه په دې غوټه کې ښه اوس وګوره دلته یوه خبره ده ښه 8 کیلو نیوټنه که زه دلته لوډ ورکوم که نه تاسې وګورئ چې دلته به کومه خبره جوینټ څه پوینټ لوډ که لایو لوډ ورکوم په ایکس کې دی که نه که دا زه صفر کړم په ایکس کې په مثبت لوري ده څو دی 8 کیلو نیوټنه دلته اوس وګورئ که ریپلیس اگزیسټینګ لوډ کم دا به یغه لوډ سره راته جمع کېږي په یغه به ریپلیس کېږي چې په دې غوټه کې مونږ ورکړی وي تاسو اوس ورته وګورئ او که زه ورته وایم چې اډ ټو اگزیسټینګ لوډ بیا به یغه سره ښایي اډ سي راسره نه اډ نه سو صحیح ده زه څه خبره نه ده ونیسه لایو لوډ کې کله داسې کېږي ښه اوس دلته برابر راغی ته که لایو لوډ کې مونږ ورکړی وی هغه څه پوینټ لوډ کې هلته بیا به پوینټ لوډ چې مونږ ورکړی وای د غوټې لپاره نه دا خو غوټه کې مو ډایرکشن ورکړه هلته بیا دا ګډوډي راځي بیا د هغې ګډوډي د هغه د حل لپاره نه بیا داسې کوو دوه ټایپه نه ګټه اخلو په یو ځای کې یو سوپر ډیډ لوډ کې ورکوو او بل لایو لوډ کې بیا د دې نه یو کمبینیشن جوړوو خو دا کمبینیشن به بیا تاسو زیاتوئ نه چې 1.1 کې یا ضرب کوي یا 1.6 کې ضرب کوي دا به بیا په یو کې ضربوي صحیح ده سکیل پکچر هغه به بیا کوم ځای کې راسي صحیح ده که نه دا اوس سم دی موږ سره راغلی هغه ستونزې سره مخامخ نه سو ښه ده چې مخامخ نه سو سیټینل ایکس زیډ چک ماډل دروغ دی دا څوم فریم دی 2D فریم څومه 0.5 او 0 دار وخت داسې کېږي دا چې په دوه کې وای بیا هم ښځه سایده کېږي مومنټ ډیاګرام ګورو
دا د مومنټ ډیاګرام ده وګورو چې صحیح هغه سره برابر دی که نه څه څه او ډېر توپیر کوي مومنټ ډیاګرام دا دی ښه دې سره 10.15 دی که نه او دا ساکن اتکا دی او دغه 8 کیلو نیوټنه دلته مو چې بار ورکړی توپیر کوي ورسره ولې توپیر کوي نه دلته خو برابر دی ورسره یاره دا خو ګوره دلته 2 دا به زه په هغه کمه ښه کیلو نیوټن پر متر کم کیلو نیوټن متر ویلو ته وګوره هلته څو دی موږ سره دا به داسې سکرو دا ولې داسې راځي ښه بیا به راوخت دلته 28.15 هغه به یې وګورو ډسپلی هغه به یې وګورو ډیاګرام دغلته وګوره څو ده 28.15 دغلته څو ده 10 هغه دی 25 ودرېږي یو څه غلطي ده منځ کې څو ده 8.7 دلته یو څه غلطي ده 3 متره ګوره دلته غلطي ده د دې غلطي د حلولو لپاره دلته هم غلط راغلی دا شیان مو سم راخیستی د دغه اندازې 15 متره 8 کیلو نیوټنه بار به وګورو صحیح ده بار ګورو چې ولې غلطي ده دا به بیا کار وکړو چې څنګه ده 8 دی 8 کیلو نیوټن پر متر دام سم دی دا خبره به دغه ځای کې ښه په دغه غوټه کې دا بار چې موږ ورکړی په یو ځای کې 8 کیلو نیوټنه دلته موږ سره څو کوم نه نه څه خبره نه ده زه به دا بیا درته حل کړم صحیح ده که نه دا ځل به بل هغه ته لاړ شو یا دلته چې پوینټ لوډ موږ ورته ویلی و ریپلیس ایګزسټینګ لوډ اته تورې دا ځل یو ځل بیا مړن دا ځل په کیلو نیوټن کې واخیستمه ولې دا زه برابروم دا به لږ ودرو صحیح ده که نه چې سست ښه دلته یوه ستونزه راولاړه سوه د دې ځواب له هغه سره سم نه دی زه بیا ګورم دا یوه ستونزه د ویم کې خیر ده بس صحیح دی که نه بل باندې کار کوو چې هغه څنګه ده دې کې دا میله برخه ده او لوډونه ده زه درته بیا کار کوم چې څنګه راځي دا هېڅ له ځانه سره هم نه ساتو ځکه ناسم دی ځواب راځو یو بل ماډل ته راځو ښه دا به وم به راواخلو که خو دا ګاډر اول به ښه دا ایتال کار دا پریم به راواخلو ښه دې پریم ته وګورئ دا ډیټا ځان سره راواخله ووایه راته په ایکس ډایرکشن باندې څو دی 1 2 3 4 دی څلور دی په وای باندې هماغه یو دی او په ایکس ډایرکشن باندې وایي څو دي 5 ښه دا به دلته ایډیټ څو دی اوله څو دی 5 بیا 2.5 بیا 5 ښه دا اوسو او بل راځو بس دا چې اوسو را سره بل راځو دې ته څو سټوري ده 3 پوړه ده ټیپیکل سټوري څو ښه 3 ده بس نور شی نشته کوم واحداتو نه دې ګټه اخیستې ټن نه ټن متر دلته وګوره چیرې دی ټن ښه ټن متر دا جوړ کړه یو ځل در سره کالمونه هم جوړ کړه هغه باندې به زه بیا کار وکړم ځان سره بیا به وګورو صحیح ده که نه لاندې کو سخت اتکاوي دي ټولې خاصاً سخت اتکا ښه دلته لوډونه څنګه دي دا ورته دي که نه دا دواړه لاندې هم ورته دي که نه ښه دا څو دي 1.3 لوډ ټن دی ټن متر 1.3 ښه او بل راځو دا 1.3 بل دا لاندې یو شی دی د دواړو پوړونو کې دا دواړه پوړونه ښځه دا به بیا برابر دا دواړه چې یو شی دا زر راته وایي اشاریه څو دی
اشاریه صفر یو دی. اش- او یو اشاریه یو اشاریه نه یو پنځه 9 1 5 9 1 5 ګریویټي ډایرکشن کې خدام وسو هلته ګوره دوه اخلي یو ټکه نه پنځه 9 یو څو مو ورکړي 1.9 یو پنځه خو یو دلته راوند اپ کې څه خبره نه دا راوند اپ که دا برابرول هم سي خی اپشن کې هلته څومره اشاریې نه خاطر است راوند اپ کړی دی درته څومره توپیر نه کوي لږ زیات توپیر خبره نه کوي بیا کم یو اشاریه 9 2 یا 9 5 9 یو 5 دی کنه خو دغه 5 درته بس راوند اپ کړي دی خلاص خپل صفر منځ کې څو دا ټول یو شی دی که دا دریم کې دا ټول توپیر یو کوي شی. دا د یو شی ورکړي ځکه ټول وان یو دی خدا پاس کله کم وي خدا څو ده اشاریه صفر اشاریه څلور یو صفر اشاریه څلور یو درې او 10 متر کنه نور نه دی پاتې کنه خدا کلیر ډیسپلی کا او دغه ټول سلیکټ کا در سره صحیح ده دا به ټول سلیکټ کې او را به سیټ شته هغه ته اساین ته دا به ورته یو ریجیډ زون پکټور به دا یو د ورکه نور خو څه نه دی پاتې سیټ انالیسس اپشن چیک ماډل بس سم به وي یاره چیک ماډل بیخي وزورول ها 2D پریم څوم دی اتم دی 0 8 او 0 8 ها دا مو چې دوه کې کتلی که نه بیا یې دومره دا ګډوډي نه راتله خو د دې لپاره چې اسانه سي ځکه داسې ګورو ښه ډسپلې ته به راسئ وبګورئ لایو لوډ دا به بیخي ویلیو اول وګورئ چې څنګه ده صحیح دی که نه وګوره برابر ده هېڅ توپیر نه کوي بس تا چې کار کړی ده که نه کله کله د ایټپس باندې ډېر کار وکړئ ما سره خو تل داسې ډېر کار دی چې کړی وي بیا کله کله دغه مومنټ دیاګرام هم چې کله ویشلی بار ولري ناسم یې درته جوړوي یا ښایي د داسې لامل وي هو که نه دا دواړه یو شی دی دا د خپله د 2D پریم کنټرول هم دی چې په غوټو کې به مومنټونه یو برابر وي یو وایه که چې کوم مومنټ راغلی د اتکا د مومنټ سره مساوي دی که نه لکه شل ټکې صفر پنځه او منفي نه دا خو داسې هغه دی دا خو یو هغه دی دلته چې ده دا یو ټکر رامنځته شوی دا یو تصاد دغسې راغلی ده هر چیرې داسې نه وي لکه لاندې وګورئ خو دې غوټو کې باید برابر وي دغه څه ده دلته دغه کې لاندې وګورئ منفي دلته ګوره شل ټکی 0.5 دام شل ټکی 0.5 ده داسې اوس راغلی ده دا یو ټکر راغلی چې دې سره برابر ده دا اړینه نه ده چې دا د دواړه سره ورته وي ښه داسې دلته راغلی کوم دا له دې سره یو شی دی خو دلته دلته 14.8 دغه دلته درته لیکلی ده که نه دلته ګوره دوه مومنټه یو بیم کې اخانه راغلی یو هغه کې بیا که تاسو ګورئ د هغه ترې ایسته که که نه یوازې کالم وګوره دلته کالم څه سو کالم ایسته که یوازې یو وارې بیم وګوره چې ښه درته وبرېښي صحیح ده که نه او بیا راسه هغه وګوره دا که هغه ونه ګورې دا کالم وګوره بیمونه مه ګوره داسې بیا ښه لوستلی سي دا ټول لوستلی سي ولې هغه کال هغه بیم کې نه و در سره هغه سره برابر دی که نه بس نور بیا ورسره جمع او منفي که برابر راځي څنګه تا به بس نه پوهېږم تا به څنګه کار کوي ښه بس عرضي خو هر شی کتلی سي صحیح ده بل راته وایه چې بل نه خلاص ښه تاسو جمال صاحب زه یې ښه زه سمه ده موږ یو پریم کار کوو ځکه دا څومره ورځ ده چې پریم کې لګیا یو سمه دی که نه بیا سبا ټمپلیټ یې وایي ښه دا راته وایي چې څو دی د 1 2 3 دی که نه 1 2 3 1 2 3 دلته څلور هغه به ورکړو صحیح دی که نه دا هغه دی مفصلونه دي دا کېږي زه دا راځو نیو ماډل راخلو دا به ځان سره وساتو سمه ده نو ښه راته وایي څو د څلور دا یو او دلته به څو ورکړو دلته همدغه دلته به برابر کړو ښه ایډیټ ګریډیټ دلته راځئ سپیسینګ ته راځئ یو راته وایي لومړی څو دی نه درې مه راته وایه دغه ټول جمع که ده
درې او څلور اووه 12 اووه او دا یو نیم دی نه یو نیم دی خاصه شاته دا یو نیم دی څو راغی اووه اته نیم اته نیم بیا د نیم بیا اته نیم څو دوه نیم بیا څو دی را سره 2.5 دوه اشاریه دې ځینې ونیسه دې ځې پورې دوه اشاریه پنځه بیا څو دی یو ټکی پنځه نور خو څه شی پاتې نه دي اوکې خاپړونه بس صفر نه اخلي ښه بس یو پرېږدي دلته درې پرېږدي هېڅ خبره نه ده هر څومره چې که یو دلته هېڅ خبره نه ده بس مونږ یو بیم پکار ده دغه بیم مو پکار ده الیویشن ته راځئ دا وګوره دا لوی کدر ښه دلته ولې نه دا څه توپیر نه کوي دا سم راځي ښه او دا څه توپیر نه کوي وبه ګورو چې څنګه راځي ښه دلته راځو د دې بیم جوړول د دې ویشن دا به ستونزمنه وي راته صحیح ده که نه اوس دا څنګه ویشو دې ځینې ونیسه دې ځې پورې درې دی که نه اول دا به درې او دا څو دی را سره څلور ښه څلور دا به څنګه وویشو موږ څو برخو باندې ویشو یا داسې کو نه دا داسې کو که نه دا هېڅ دا بیم داسې جوړوو دا راخلو دا بیم اسانه هغسې هم برابرېږي دلته کلیک څو متره خواته دی زاویه صفر مترونه راته وایي څو متره دی خواته تر دې ځایه او تر دې ځایه پورې 3 متره 3 ورکوو 3 متره دا موږ سره خلاص بیا دلته کلیک کوو بیا خواته څو متره دی را سره فکس لینت اینډ انګل څو متره دی 4 متره دی ښه 4 متره دی 4 متره بیا به رایټ کلیک وکړئ بیا دلته کلیک بس دا یو نیم متر دی هلته ګورئ دومره نه ښه بیا داسې د دې ځای پورې یو بیم دی که نه دا دی او بیا دلته څه شی ده کنټیلیور ده اوس به راسئ دلته به یو سخته اتکا ورکړئ اساین ښه دې ته به سخته اتکا ورکړئ ښه دا به وښیي ښه چې دغه مثال چیرې ده دا مثال دا دی ښه که برابر راغی خامخا برابر راځي خو یوه خبره ده دا بیلګه ده صحیح ده که نه دلته ګورو دا مومنټ دیاګرام ده ورشه وروسته به بیا هغه سره پرتله کړو چې سم راځي که نه راځي ښه دلته راځو دلته په دې ځای کې موږ سره مفصل دی دلته مفصل دی را سره او بل په دغه ځای کې راځي دغه ځای کې دلته چیرې ده اوس که زه کلیک کوم دلته ډرا مې راخیستی سم کلیک کار نه کوي صحیح دی دلته دوه مفصله دی اوس څنګه مفصل ورکوو یعنې دې ځای نه ونیسه تر دې ځای پورې 4 متره فاصله ده 4 متره دا بل څه ده 3 متره ده دې ځای نه 3 متره او داسې ده 1.5 متر ده بس سم دی زه به ریښې ښه اوس راځو څنګه مفصل ورکوو دا سلیکټ کوئ اساین ته راځئ پریم ریلیزز ته راځئ په اینډ کې دا ریلیز کوئ دا خلاصو دا راځئ دا دغه هغه سلیکټ کوئ دا دویم بیم دا په څه شی کې ریلیزز کوئ دا ختموئ دا په سټارټ کې دلته مفصل ډېر بیا دا سلیکټ کوئ دا په اینډ کې هم دا مو کش کې هلته په یو ځای باندې کړی وی پریم ریلیزز اینډ کې هم ورته هغه صحیح ده دا خو دوه مفصله دی که نه دا دواړه بیمونو سره دلته زه اوس پوهېږم ښه دلته راځو بیا پریم ریلیزز دا بیا په څه شی ده په سټارټ کې یو مفصل دا سو یو مفصل دغه سو او بل مفصل دا سو یو ځل د دې بیم په اینډ کې موږ دلته مومنټ صفر کویم 3 صحیح ده بیا مو په دا د بل بیم په سټارټ کې مو صفر کړ دلته مو په اینډ او سټارټ د دې دواړو صفر د دې مومنټ او دې په خو یوه خبره ده دې ته باید تاسو پام وي چې کله تاسو اینډ ریلیزز دغه مومنټ صفر کوئ یا عرضي خوا صفر کوئ دا څو ځای تاسو کولی یعنې تر څنګه ووایم چې دا خبره ده زه دلته به وایم یعنی دلته تاسو نسئ کولی چې په خپل سر باندې دار شئ تاسو هغه کوئ لکه اینډ ریلیزز ورکوئ دلته ما یو هغه راخیستی و ښه ډرامینو نه اینډ ریلیزز دلته وګوره پلیټ بینډینګ مومنټ انسټیبل اینډ ریلیزز دا ګوره دلته انسټیبل اینډ ریلیزز دغه اینډ ریلیزز به هېڅ کله هم تاسو نه ورکوئ دا بیا ولولئ پاڼه درته ودروئ ریلیزینګ
لکه یو یې لیکلی اکزیل at both ends یعنی په دواړو هغه کې په دواړو پای چې ورته وایي لکه د یو بیم په سر او پای دواړو کې هېڅکله به هم تاسې نارملي قوه نه به ریلیز کوئ نه به یې صفر کوئ صحیح ده که نه او دارنګه بل شیر فورس یې درته ویلی ده په دواړو هغه کې درته ویلی میجر شیر یې درته ویلی دوه ښه او داسې دا نور بیا راځو دغه درې دا پاڼه درته ودروئ نور ټول لیدلی سئ ښه مومنټ درې څنګه کولی سئ په دواړو اینډونو کې په دواړو پایونو کې او بل په خوا کې د دې سره شیر فورس دوه یوازې مومنټ کولی سئ ستاسې په پای او پیل کې صفر کوي خو شیر فورس دواړه چې شیر فورس هم ورسره غبر کوي شیر درې بیا تاسو نسئ کولی صحیح ده دا انسټیبل دي ښه زه دا م ورسره وګورئ بیا ښه ده صحیح ده که نه ښه دې ځای پورې مو کار وکړو نور خو چېرې مفصل نشته دلته او دلته چې شی کومې اتکاوې دي را سره دواړه هغه دی متحرکې دې ته به اساین کوي متحرک اتکا نه دواړه متحرکې دي دواړه دې متحرکې دي خو دا ساکنه ده زه نه پوهېږم چې دا ساکنه ده که زمونږ هغه نیسو دا متحرکه نیسو ځکه موږ سره داسې هغه نشته او پوخي هغه نشته زور که اوس متحرکه ونیسئ او که هغه یې ونیسئ ساکنه څه خبره نه ده صحیح ده ښه دا کارونه خلاص را سره دلته به مفصل هم دلته به لوډ واچو صحیح ده که نه څومره دی دا لوډ ټن دی که نه 2 ټنه خدام خلاص بل څه شی دی دلته پوینټ لوډ دی اسین پوینټ لوډ په څه شی ده په ټن باندې ټن پر ښه څو دی 5 خدام اوس تورې چې ټن باندې برابر راغلی که نه 2 او 5 خنور دا یو اتکا متحرک کوي نه متحرک صحیح ده خدا برابر دی اوس که دې لپاره اینډ اف سیټ ته ورنه کړم څه خبره نه ده هلته کالمونه نشته ورسره هېڅ نه یې ورکه وګورئ چې رښتیا څه خبره ده صحیح ده وبه ګورو چې ښه راځو دا 2D یو پریم هر شی چې ورته وایي بس 2D پریم به ورته ووایي سمه ده پریم دا څوم دی اووم ستړی خو نه یې که نه نور بس ستړي سو اول ښه څه دا مومنټ به وګورو صحیح ده مومنټ لایو لوډ څه سره مومنټ ګوره دلته 0 ده موږ سره صحیح ده مومنټ دیاګرام اوس ویلي ګورو اول به یې هغه سره وګورو چې د هغې بڼه یې ورسره ورته دی که نه ده څه سو هغه ښه مو بیخي هغه کړی دا دی که نه ښه بڼه خو یې ورته ده چې داسې دی سمه ده اوس راځو چې هغه کې څه وایي ویلیو به یې وګورو ښه ویلیو ته راځو شو ویلیو ان دیاګرام ښه ویلیو ګورو دا ودرې زه ټن په هغه ته ټن میتر ته ټن میتر 12 4 منفي 6 منفي 9 سم دی ښه دغه اینډ اپ سیټ څه ده چې کله 2D پریم در سره واوسي چې کالمونه واوسي بیا هلته ورکولی سي ورکوي او که هغه دغسې در سره بیم واوسي لکه دلته دی موږ سره بیا څه اړتیا نه لري ورته چې ورکوي ښه اوس ګورو د هغه سره به یې وګورو چې څنګه ده دلته 12 دی 4 دی 6 دی هلته 9 دی دا منفي دی دغه هغه به هم وګورو که نه ارضي قوې دیاګرام ارضي قوې دیاګرام د لیدلو لپاره راځو دلته راځو شیر دوه ګوري او که انپلین شیر ګوري دواړه ورته دی ښه دا وګورئ 4 دغلته وګوره 4 منفي 0.6 او منفي 5 ښه یوازې هغه لوري ښه زه خیر د لوري څه توپیر نه کوي سمه ده او دلته څو دی موږ سره
څلور سم دی که نه لورې خبره نه ده یاره. ویشلې بعد مثلث ډوله دغه څنګه؟ تاسو ویشلې بعد کنه دینه مسموش نه دا خو ارزي خو دی ارزي خو ویشلی بار چیرې ده خو دغسې راځي که نه ارزي خو صحیح ده د ویشلې بار لپاره دلته داسې راغلی ده او دغه نور څه ده بیا داسې برابر دی موږ سره د ویشلې بار لپاره هم سم دی ګوره دا دلته ویشلی بار نشته دلته ویشلی بار و داسې توپیر کوي را سره ورو ورو ارزي قوه دا خانه داسې راځي زیاتېږي په دې ځای کې صفر ده په کوم ځای کې چې ارزي قوه موږ سره صفر وي برابره پر صفر وي هلته به مومنټ موږ سره څه شی وي اعظمي به وي ډېر به وي را سره اوس که تاسو ډیاګرام هم وګورئ د مومنټ ډیاګرام څه شو مومنټ ډیاګرام ده دلته مومنټ موږ سره ډېر دی په دغه ځای دا په غوټو کې خبره نه درته کوم ځای کې چې ارزي قوه صفر ده په هغه ځای کې درته خبره کوي او نه صحیح شو که نه ښه نور دلته چې شی موږ سره پاتې شو یا اتکا که موږ داسې ورکړو که داسې ورکړو نو قیمت کې ستغیر نه لکه پرون چې هغه څه ده په دې سخته اتکا کې توپیر نه راځي ولې که ته رولر اتکا ورکړې بیا خامخا در سره توپیر راځي ښه او دلته خو سخته اتکا ورکړې داسې ده چې دا ښایي په دغه دلته چې سخته اتکا لري په کیدای شي دلته کوم یو کالم واوسي دې سره اتکا ورکړې وي خو که چیرې هغلته هغه واوسي موږ سره رولر اتکاوي واوسي هلته بیا داسې موږ نشو کولی هغه بیا علم نه لري لکه 3 رولر اتکاوي سره موازي واوسي داسې پام دی ده هلته ځینې نه کېږي که نه بیا حل هم نه لري ګوره او هماغه بس بیا انسټیبل ورته وایي هر شی ورته وایي نو دا مهمه خبره ده دلته اوس که زه سب ته لاړ شم هلته به زه درته وښیم مهمه خبره ده چې دا هغه تاو کې خو یوازې په سخته اتکا کې دلته هېڅ توپیر نه کوي دلته چې ورکړی دی داسې ښه په سخته اتکا کې څه توپیر نه لري ښه دا به زه دا به زه هایډ کمه هایډ به چیرې لاړ شي دلته سم کلیک هم نه کېږي پراپرټیز ته نه دلته نه ځم دغه مینیو هغه ته چیرې پراپرټیز دا سټارټ نه دا نه دی کسټمایز لاک ټسک دا هم نه سټارټ ټسک ښه دلته چیرې ده چې اوس هغه ځای معنی هېڅ چې په کوم ځای کې ده چې دغه هغه موږ هایډ کو چې راته ونه ښکاري دا دی زه اټو هایډ یاره داسې سړی ډېر کار وکړي بیا هېڅ کېږي نه چې داسې ښه دا ختم شو دا ستونزې دلته اوس وګوره یو ماډل رااخله در سره یو هر شی جوړوي صحیح دی که نه دا به رااخله مثلا دا غوټه اوس ما سلیکټ کړه دلته موږ لوکل اکسس لرو د یو غوټې خو ولې په ایټپس کې موږ سره نشته دا اوس تاوولی سي که په وای باندې تاوایې زه ورته وایم په 90 درجې وای باندې ماته تاو که صحیح ده دا غوټه بیا هلته ورته وګوره په 90 باندې را سره تاو شوه دا یا داسې دا ایلیویشن کې وګوره ایکس زیډ دلته ګورې تاو شوه موږ سره په 90 باندې که دا غواړې په 90 باندې تاو کې دلته په هغه کې موږ لرو په سب کې دغه اپشن موږ سره شته ګوره دا هم را سره تاو شه خو په ایټپس کې دا هلته نشته که چیرې دا وایي را سره بیا هلته هغې لکه پرون مو کار کوو که نه بیا هغه ستونزه موږ حلولی شوه ځکه بیا ونه شو زه په سب کې درته کار کوم خو که تاسو کار کوئ په ایټپس کې کولی شئ ډېر سم ځواب دلته وګورئ د پریمونو بس دی که نه دومره نور خو چې پریم کې هم پاتې نه شو دلته موږ سره اغوستن څنګه 3D پریم خو مو کړی ده ولې 3D پریمونه مو ولې چې د کانکریټ پریم مو وکړو که نه انالیسیس هر شی ما خو مخکې کړی ده موږ نور چې شی پاتې دي ټمپلیټونه باندې به کار کوو کله مو چې ټمپلیټونه خلاص کړه درته وبوایم چې کوم کار به وکړو صحیح ده ګوره دا ټمپلیټونه پاتې دا کار کوو او دغه کار کوو دا کار به درته وکړم او دا بیخي داسې ګڼه ګوڼه ده دی کې دې باندې زه اوس هم نه پوهېږم بیا به وګورو چې څنګه کېږي ښه دا کار به وکړو دا کانکریټ پریم پورې اړه لري او دا کار به وکړو هغه نه وروسته بیا که کوم کارونه وو هغه به ورو خپل وخت کې وکړو صحیح ده دا هم لرنینګ کې راغلی زه را داسې بس